د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال ویلي چې دوی په تیرو څو کالو کې له کابل کوم ګواښ نه دی حس کړی. ډیمیټري مدیدیوف زیاته کړې چې اسلامي امارت هغه مهال چې د روسیې په تور لیست کې شامل و د لویدیځ له لوري د تمویل شویو ټولنیزو جوړښتونو په پرتله روسیې ته لږ زیان اړولی دی. په همدې وخت کې د روسیې د لومړي وزیر مرستیال ویلي چې هیواد افغانستان کې د ریل پټلۍ جوړولو ته لیواله دی. د روسیې ټاس خبري اژانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد د امنیت شورا مرستیال ډیمیټري مدیدوف د روډینا مجلې په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان اسلامي امارت هغه مهال چې د روسیې په تور نوملړ کې شامل و د لویدیځ له لوري تمویلیدونکو ټولنیزو جوړښتونو په پرتله روسیې ته لږ زیان رسولی ده. این نشان میده که روسیه یک رویکرد تقریبا نرم را پیش رو گرفته و خواهان گسترش روابط با امارت اسلامی افغانستان و همچنان ساختارهای سیاسی و اقتصادی که با افغانستان داره میخواهد که او را گسترش بده. روسیه میخواهد که زیاد خود مشمول روندهایی که در افغانستان هست، مخصوصا از طرف حکومت طالبان پیش برده میشه، زیاد خود زی دخل نسازه. د دغه هیواد رسنیو د روسیې د لومړي وزیر د مرستیال له قوله راپور ورکړی چې مسکو په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ جوړولو ته ډیره لیوالتیا لري او د دې پروژې په ارزونه کې به هم ګډون وکړي. د هغه په وینا په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ جوړول تر ارزونې لاندې دي او بحثونه پر لویدیځو او ختیځو لارو متمرکز دي. افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی که داره برای روسیه عایز اهمیت است، بر از اینکه روسیه میتونه از طریق ترانزیت و از طریق انتقال انرژی و خطوط آهن از آسیای مرکزی به طرف آسیای جنوبی راه پیدا بکنه. روسیه له هغو هیوادونو ده چې د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته یې په کابل کې خپل سفارت ونه تړه، خو په 2015 کال کې د کابل او مسکو ترمنځ اړیکو کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شول. د روان کال د اپریل په 18 د روسیې سترې محکمې د اسلامي امارت نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لرې کړه او د جون په لومړۍ نیټه په رسمي ډول په مسکو کې د اسلامي امارت د نوماند سفیر اسناد ومنل. دا اقدام د سیاسي اړیکو د عادي کېدو او د همکارۍ بهیر یوه برخه بلل کیږي. بالاخره د جولای په 3 روسیا لومړنی هیواد شو چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژنده او ګل حسن حسن د اسلامي امارت د رسمي سفیر په توګه ومنه. پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره موږ سره په درېیمه سټوډیو کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ظهور الله ظاهر میلمه دی. ظاهر صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ښه، روسیه وایي چې د اسلامي امارت څخه دوی ته کوم په ټوله کې د افغانستان له پول څخه دوی ته کوم ګواښ نه دی متوجه، په داسې حال کې چې اسلامي امارت هم همدا خبره کوي چې دوی په دوحې کې خپلو کړو ژمنو ته ژمن دي او دوی خاوره د افغانستان خاوره د هېڅ هېواد پر ضد نه کارول کیږي. خو په داسې حال کې د ځینو نورو هېوادونو اندېښنې د همدغو پولو څخه د ګواښ دي. څه فکر کوئ چې واقعیت څه دی، ګواښ له کومه ځای دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه قدرمن محمدي تاسو ته او د تلونیر ډیر قدرمنو کتونکو ته. یقیني خبره ده کله نه چې د افغانستان اسلامي امارات واکمن شوی دی او د روسي فدراسیو جمهوریت سره یقینا چې زموږ مناسبات د هغه نه پخوا امارت اسلامي واکمنانو سره ښه و. تقریبا د 2019 کې بعضې غونډې فارمټونه وشو چې هغه له هم دغه دعوت کړل، د اسلامي امارت چارواکي دعوت کړل او کله چې بیا دغه شو حاکمیت پیدا کړه، اسلامي امارت په افغانستان حاکمیت پیدا کړه، نو د روسانو مناسبات او پالیسي خارجي پالیسي د افغانستان د اسلامي امارت سره ډېره ښه وه، مناسبه وه. دا په وخت په تېرېدو سره دې نوره هم وده وکړه او وده یې ولې وکړه چې کله دغه ته د روسي فدراتیو دغه جمهوریت واکمنان دې نتیجې ته ورسېدل چې په افغانستان کې نه چاته کم ګواښ موجود دی، نه کم همسایه هیواد ته، نه کم د خطې هیواد ته، نه نور دنیا هیوادونو ته کم ګواښ او تهدید موجود نه دی. او د افغانستان سیاست خارجي پالیسي چې د یقینا متوازنه او متعادله ده، نو بناء روسان هم په دې باندې قانع شو او دغه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم څو وار داسې ویلي دي چې افغانستان کې یقینا یو واقعي زعامت دی، واقعي واحده اداره ده چې په ټول افغانستان په موقعیت باندې حاکمیت لري او هېچ چاته هم کوم ګواښ نه دی متوجه. بناء روسانو دې باندې سر خلاص شو او د افغانستان اسلامي امارت بالاخره په رسمیت هم وپېژنده.
را به شو دې ته چې اوس کله د صدر اعظم مرستیال ولادیمیر مترودوف دا څرګندونې کړي دي، یقینا دا یې په ځای کړي دي. دا یې ځکه په ځای کړي دي چې یوازې کولی شي چې د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته، جنوب شرقي اسیا ته خپل تجارتي اړیکې او ترانزیت او ترانسپورټ او تجارت خپل وده ورکړي. ولې ورکړي؟ چې د ریل د پاټۍ د لارې او د ریل پاټلي هغه مؤثر په اصطلاح دغه د خط دی چې هغه په یو هیواد دپاره یو ټولنې دپاره ډېر ګټندوی دی. اول بحري لارې دي چې هغه ډېرې مؤثرې دي، ډېر ارزانه او اسانه دي. دویم بیا د ریل پاټلی ده. د ریل پاټلی د مملکتونو د هیوادونو په هغه کې په سیستم کې او په جغرافیه کې ډېر زیات رول لري، مثبت رول لري. نو دوی هم اوس په دې سر خلاص دی چې د افغانستان سره زموږ دغه تجارتي اړیکې، د ترانسپورټي او ترانزیتي اړیکې ډېر زیات مؤثرې دي. نو په همدې خاطر یې ګوره خپلې څرګندونې وکړي چې موږ به د ریل پاټۍ دغه کوشش وکړو او خپله به پکې به د دې په افتتاح کې به برخه واخلو او دا به زموږ فرضاً د تجارت سلسله ډیره زیاته پراخه کړي. ښه ظهور صاحب که وګورو روسیه یوازینی هیواد دی چې اسلامي امارات یې په رسمیت پېژندلی دی. په نظامي او دغه راز امنیتي برخو کې داسې کومه همکاري هم کړې ده چې وښیي دوی د افغانستان سره د همکارۍ لاس ورکړی دی او په ټوله کې بیا د سیمې په امنیت کې افغانستان یو مهم عنصر ښودلی اوسي؟ یقینا دا خو ما خو درته مخکې رڼا واچوله. دوی چې دا ته راوړاندې شوي دي او په دې پوه شو د افغانستان ګوره 4.5 کال نه شاوخوا کېږي چې حاکمیت لري او د افغانستان نه هېچ چا ته هم کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه، نه همسایه هیواد ته، نه د خطې کوم هیواد ته او نه دنیاوالو ته. نو ما خو درته وویل چې روسان په دې پوه شو چې د افغانستان حکومت یو واحده اداره ده، چاته ګواښ نه دی، نه تروریزم شته دی. که تروریزم ویا فرضاً او نور مسایل وی خو چاته به ګواښ وی که نه، همسایګانو ته به وی، د سیمې هیوادونو ته به وی. د هغوی په دې سر خلاص دی چې دا ګواښ نشته د افغانستان. افغانستان یو واحده اداره ده او موږ کولی شو چې دغه د لاسه خپل اهداف او خپل اغراض یعنې خپلې ګټې لاسته راوړو. نو بناء دوی په همدې ته راوړاندې شو او دوی کې د روسانو هم ګټه ده، د افغانستان هم ډېره زیاته ګټه ده. او په دې بل روسانو ته دا ګوره یو مهمه خبره اغلی محمدي، مهمه خبره دا ده چې کله شوروي اتحاد یرغل کړی په افغانستان باندې نو څه وشو؟ د هغه په مقابل کې امریکا متحده ایالات، شرق او غرب یعنی چین، مصر، سعودي عربستان، د خلیج هیوادونه او د پاکستان په شمول چې پاکستان که نه خپله خاوره ورته په اختیار کې ورکړه. نو دا د هغو زورو او جمع یې څوک زموږ افغان مجاهدین، ځکه قربانۍ د ټولې د مجاهدینو وي، د افغانانو وي. خو بالاخره شوروي اتحاد ته شکست ورکړ، درست؟ او ولې شکست ورکړ؟ خو درته مې عوامل وویل که نه، د ده په زور. او کله چې امریکا شکست خوري سره د ناتو تقریبا 8 هیوادونه په افغانستان کې شکست خوري، دا ګوره ډېره یو نادره مسله ده، تعجب آوره مسله ده. ولې تعجب آوره ده؟ چې نه ورسره امریکا روس ولاړو، نه چین ولاړو، هېڅ ملک د سره افغانانو سره ولاړ نه و، طالبانو اسلامي تحریک سره هېڅوک ولاړ نه و. او ولې دغه ته امریکا ته څه وکړل؟ شکست ورکړه. هغه دی وم لیدل چې خپل هغوی اعترافات کوي که نه. نو روسانو ته دا هم ثابته شوه چې ګوره افغانانو کې دومره ظرفیت شته، دومره اهلیت شته، دومره درایت شته او دومره میړانه شته دی چې هغه دی یو د دنیا ستر طاقت ته شکست ورکوي که نه. ښه که وګورو ظاهر صاحب د روسیې پر اندېښنو باندې خبرې وکړو. هغه اندېښنه چې روسیې لري په سیمه کې هغه د داعش ډلې دي. هغه څه چې اسلامي امارات ادعا کوي چې دوی ځای او ځایګی او روزنځای پر پاکستان کې دی، له بل اړخه بیا پاکستان وایي چې دوی دا ادعا لري چې دوی په ګډه د سیمه ییز امنیت لپاره په ټوله کې ګډه همکاري کوي او ګډه مبارزه کوي. فکر کوئ چې روسیه دغه تضاد ته په کوم نظر ګوري؟ د روسیې په دې هم سرخلاص دی، د روسیې په دې هم سرخلاص دی چې د داعش په افغانستان کې په دې 4 کالو کې ډېرې هلې ځلې وکړي. ولې کم قابل د ملاحظې دستاور د لاسته رانهول، ډېرې هلې ځلې وکړي. ګوره نه کم پټنځی لري، نه کم مخفیګاه لري، نه کم معسکر لري دلته. خو یو غلجکی برید په 5-6 میاشتو کې یو چېرته بل چېرته وکړي. او روسان په دې هم پوهېږي چې دوی په دغه داعش مهار کړی دی او یقینا چې مهار دی.
په دې ډېره موده کې که تاسو موږ مقایسه وکړو نورې دنیا سره حتی متحده ایالاتو کې دومره پیښې کېږي صحیح ده فرق پیدا به جنایي دا به تروریستي چې د متحده ایالاتو په نیمه هم دلته تروریستي پیښې نه کېږي که نه خپله رئیس جمهور ټرمپ ویل چې د شیکاګو د امنیت نه د افغانستان امنیت بهتر دی که نه په دې باندې خپله خانې وه نو خبره دا ده چې داعش دلته ګوره د جمهوریت کې داعش د دنیا طاقتونه راله داعش ګوره دغه مهار نه کړی شو ګوره پاچین کې که ستاسو خیلی پاچین کې دغه وي ماسکرونه مخفیګای وي ګوره دغه د منځه وی نه وړ او اوس چې څوک وښیي چې داعش یو مخفیګا ده په یو ولایت کې په یو ولسوالۍ کې په یو غر کې نشته نو روسان په دې هم پوه دي دنیا په دې پوه ده دنیا هم په دې پوه ده خو چون دنیاوال نو هغوی سره به خپل بعضې دغه ملاحظاتي چې دغه کېږي فرضاً په رسمیت یې نه پېژني که نه نو هغه د هغوی خپل کار دی خو خبره دا ده چې روسان په دې ټولو پوه دي چې داعش هم مهار دی او که مهار نه وی نو اوس په همسایه هېوادونو ته به هم ګواښ وی دنیا ته به هم ګواښ وی نو هغو په دې سر خلاص دی نو اوس یې راودانګل چې دغه مسله د تجارت سلسله ته وده ورکړو او دې ته پرمختګ ورکړو او دغه کې د روسانو هم ګټې د افغانستان هم ګټې د دې خطې هېوادونو هم ګټې دي ځکه ترانزیټ دی که نه نو دا به جنوبي اسیا او شرقي اسیا ته د تجارت رواني او دا به ډېر پرمختګ کوي هم به روسان په دې کې خوشحاله وسوده او هم به افغانستان په دې کې ګټې ظهیر صاحب ښه که وګورو د ځینې هیوادونو مثلا تاجکستان ترکمنستان یا په ټوله کې د منځنۍ اسیا هیوادونو اندېښنې د افغانستان له خاورې امنیتي ویره شته ده په داسې حال کې چې دغه هیوادونه په یو ډول باندې د روسیې تر نفوذ لاندې دي او روسیه بیا داسې وایي چې دوی ته کوم ګواښ نشته دی فکر کوئ چې دغه یو امنیتي پاراډاکس کیدای شي او که عیني واقعیت والله چې داسې کله چې د افغانستان اسلامي امارت کامیاب شو واکمن شو نو واشنګټن پوسټ لیکلي وو چې د افغانستان کامیابي د روسي چین او ایران کامیابي ده درست ځکه چې دا یو نه تقابل کې قرار لري سیاسي او په اصطلاح نظامی تقابل کې قرار ایران سره هغه سره روسیه او چین سره سیاسي تقابل کې قرار لري اقتصادي تقابل کې نو خبره دا ده چې د روس چې په رسمیت وپېژنده چین هم باید دا پېژندلی وي ایران هم پېژندلی وي تاجکستان ازبکستان ترکمنستان د منځنۍ اسیا هېوادونو خو باید پېژندلی وي ځکه خو د روسي د فدراتیو جمهوریت په اصطلاح اقمار دي د هغوی د حکومت لاندې دي که نه نو دلته هم سړي ته سوال پیدا کېږي اوس ګوره ازبکستان ترکمنستان قزاقستان او دغه ټول ګوره موږ سره ډېر زیات دغه د اقتصادي مراودات دي تجارت په برخه کې د صنعت په برخه کې ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې هغه دی ګورو که نه ډېر زیات مراودات لري که نه د سیاسي مراودات شته دی سفارتونه قونسلګرۍ او دا ټول شته دی خو متاسفانه چې نه پوهېږم چې د په رسمیت پېژندلو کې دا خو داسې هم نه دي چې دغه په پک کې شامل دي د امریکا د متحده ایالاتو هغسې هم نه ده دا تقریبا د روسي په پک کې شامل هېوادونه دي که نه نو نه پوهېږم دو سره به کوم سوال موجود وي که نه که ته تجارت ما سره کې فرضاً صنعت او تجارت او زراعت هره بخش کې ما سره سیاسي مراودات لري په مختلفو عرصو کې هر رقم مراودات او تعلقات لري نو د رسمیت پېژندلو څه مسله ده نو باید دا دغه شي په رسمیت وپېژني او چې نه پېژني نو نه پوهېږم دا دو سره به خپل ملاحظات دي که نه اوس قابل د دې نو اوس صحیح ده موږ به داخلي مشکلات به زموږ یا خو دا ملک خپله مسله ده د دنیا ټول هېوادونه داخلي مشکلات او ستونزې لري پرابلمونه لري ولې دغه خو دنیا سره خو بیا له مسله ده دنیا سره خارجي سیاست او ډیپلوماسي د هغه خپل رول لري نو بناء دوی نه هیله کوو چې دا کار وکړي او په رسمیت یې وپېژندي نو دوی کې کوم حایل دوی ته موجود نه دی که نه اوس که غربي هېوادونو ته موجود یا د غربي هېوادونو د امریکې د قومیت لاندې کوم ملکونه یي لکه خلیج هېوادونه او عربي هېوادونه دا خو صحیح ده هغه خو به د هغه نه ډډه کوي د امریکې متحده ایالاتو نه به ډډه کوي نو دا منځنۍ هېواد اسیا هېوادونه چا نه ډډه کوي دوی چا نه فرضاً کوم خوف لري نه لري که نه نو بنا دا کار وکړي او په رسمیت وپېژندل شي ظهیر صاحب ښه که راوګرځو د کابل او مسکو ترمنځ پر همغه امنیتي همکارۍ باندې که چېرته امنیتي همکاري پیاوړې کېږي څومره د سیمه ییز ثبات لپاره مهمه ده څومره اړینه یې بولئ د څه شي برخه کې د مسکو او د کابل ترمنځ امنیتي همکارۍ پیاوړتیا د سیمه ییز ثبات لپاره څومره مهمه بولئ ظهیر صاحب طبیعي خبره ده خو د سیمې هېوادو دپاره ګوره څومره چې همکاري زیاتوي
بین الدرول ترمنځ همکاري زیاتې دوه ملکونو ترمنځ دا خو په دنیا په خطه کې تاثیر کوي. اوس زموږ فرضاً روسیې سره تجارتي اړیکې او دا د ریل پټلۍ او دا وده وکړي او پرمختګ وکړي او پراخه شي، دا د اسیا میانه هوادونه هم دې نه ګټه اخلي، افغانستان هم ترې ګټه اخلي، پاکستان هم ترې ګټه اخلي، هند هم ترې ګټه اخلي، ځکه جنوبي دغه پورې به دغه اموال روان، تجارتي اموال به جنوبي او شرقي اسیا پورې رواني. نو دې کې د ټولو ملکونو ګټه شو، په یو نوع دانواو باندې د ټول ملکونو ګټه شو، ځکه هلته ترانزیت دی او ترانزیت نه ترانسپورټ نه ټول هیوادونه مستفید کیږي. نو بنا اندغه د ټولو ګټه ده، د خطې ګټه ده، زمونږ ګټه ده، د روسانو ګټه ده. نو دې کې دا موثریت ډېر زیات دی، حتی په دنیاوالو موثریت زیات دی، ځکه چې اهداف لري، خپل اهداف یې څه دی؟ ګټې دي، او ګټې چا لاسته راشي خو دا مؤثر کار نه دی، دا یو د خیر کار دی، دا یو ښه کار دی. ښه ظاهر صاحب راګرځو دې ته چې ولې تل باید دې ته پاتې شو چې هر هیواد خپلې اندېښنې څرګندې کړي چې د افغانستان له پولو دوی ته ګواښ دی او د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کارول کیږي. نړۍ څه ډول قانع کیدی شي یا څه ډول پام دې ته راګرځېدی شي چې بالاخره د افغانستان نننیز ځمکني واقعیتونه بدل شوي دي، بدلون یې موندلی دی او په ټوله کې هغه بریدونه چې کیږي د افغانستان له خاورې بهر دي؟ اصلي خبره همدا ده که نه، چې دلته اوس ما خو مخکې مې وویل چې 4.5 کاله وشو چې افغانستان اسلامي امارت حاکم دی. د 20 کاله د کابل او جنګ او معرکې نه وروسته کامیاب شو، په هیواد باندې مسلط شو، او هغه نه وروسته 4.5 کاله زیات په کم کیږي چې نه کم همسایه هیواد ته، نه د خطې کم هیواد ته، نه د دنیا کم هیواد ته کم ګواښ نه دی پیدا شوی، کم تهدید نه دی پیدا شوی، کم بله مسله نه ده شوې چې قابل د ملاحظې چې سړی پې انتقاد وکړي چې ولا د امارت د خوا د افغانستان د خوا موږ ته دا هېڅ نه دي شوي. ځکه هغه دی ګورو یې که نه، موږ او تاسو یې ګورو، دغه ټوله دنیا میډیا هغه دی فعاله ده، ګوري داخلي میډیا، خارجي میډیا، چې هېڅ هم نشته دی. او دغه امنیتي ګواښونه چې وی نو موږ به میلی وی، دنیا به میلی وی. امنیتي ګواښ هرگز موجود نه دی، او که کومه بعض یو نیمه پیښه شوې لکه تاجکستان کې چې هغه دغه مسله وشوه که نه، خو د افغانستان نه هم لرې مسله وه او هغه هم لا معلوم نه ده. اوس فرضاً د پاکستان مسله ده، پاکستان کې زموږ د داعش مسله څو کسان یې ګوره، څو کسان یې د منځه لاړل، د میاشت دوو کې غټ کسان یې د منځه لاړل، یې ونیول او یا فرضاً د منځه ویوړل، ځکه افشا شو، چې افشا شو نو هغه هم د منځه ویوړل، هغه یې کړل. ولې افغانستان کې نشته داسې کومه پیښه، نه کوم غټ څوک دی وایي چې داعش کوم غټ غړی دلته موجود دی، د داعش کوم یو فعالیت دلته شته دی، د داعش یو معسکر دلته شته دی، هېڅ نشته دی. نو بنا امنیتي ګواښ اوسه پورې خو نشته دی، اوسه پورې چې نشته دی، او دنیا د ځانه یو نیم ملک وایي چې نه ته امنیت داسې واله، که امنیت داسې ته ماله مهرباني وکړه د امنیت موږ له وښیه که نه، د امنیت کوم ځای کې خطرې لاندې دی، کوم ځای کې ګواښ دی، کوم ځای کې یو مشکل دی چې مونږ خو پوه شو که نه، زموږ په ټول هیواد کې کوم ولایت کې، کوم ولسوالۍ کې، حتی په کوم کلي غر کې، کومه بانډه کې کوم مسله یې موږ له ووایي چې موږ پوه شو که نه. ښه ظاهر صاحب، د دغه ټولو اندېښنو سره که راوګرځو د بحث جنبندۍ ته همدغه وروستۍ پوښتنه وکړو، دغه ټولې اندېښنې که په نظر کې نیسو، اسلامي امارت همدغه خبره سوزلي یادونه یې کوي چې نړۍ باید تعامل ته راوړاندې شي، نه دا چې دوی د هغه منفي دریځونه کلک ونیسي. فکر کوئ چې د دغه ټولو اندېښنو سره نړۍ د دغه تعامل غوښتنې ته څه ډول هرکلی ویلی شي؟ ولا چې نړۍ خو باید تعامل وکړي، نړۍ خو باید تعامل ځکه وکړي چې نړۍ مو لیدل چې په دې 100 کالو کې د افغانستان د امارت، د اسلامي امارت تسلط نه وروسته خو دنیا دغه هر څه مطالعه کوي، هر څه یې د ملاحظې لاندې دي. نو داسې کومه مسله نشته چې دنیا هغه یو حایل وګرځوي که نه، خو خبره اصلي څه کې ده، داخلي مسایل دي زموږ، داخلي خو مسایل شته، په دې بارنامو کې م رڼا اچولې او بیا په بار وارم اچولې، دا زموږ خپل مسایل دي که نه. مثلا د ښځو مسایل دي، د تعلیم د ښځو د انسداد مسله ده، تحریماتو مسله ده، او یا فرضاً د قدرت انحصار دی داخل کې، دا زموږ داخلي مسلې دي که نه. ته دا پلمې او دا بهانې ولې کې که نه، خارج هیوادونو ته ویو، بیا هم ښه اسلامي امارت هم دا ویو، دا هیله امارت نه هم کوو چې ګوره وایي چې غل نه وړي مل دې واوړي، چې تا له خارجي هیوادونه، تا له فرضاً د عناصیه قشر تعلیمات تحریمات یو بانه ګرځوي، یو پلمه ګرځوي، خو خیر دی، دا خو زموږ داخلي مسله ده که نه، داخل کې دا باید حل شي که نه، دې کې څه مشکل دی، دا خو باید ګوره زموږ د امارت دا دی، ته خو دا خپله داخلي مسله حل کړه که نه، دې کې څه مشکل شته،
شرعي کوم محدودیت شته نشته دی که نه. فرضاً قانوني کوم توجیه لري، کوم منطقي توجیه لري، کوم تعقلي توجیه لري، هرګز نه لري که نه. ظهیر صاحب مننه. نو خبره دا ده چې اغلې محمدي دا باید اصلاح کړو که نه. دا غیر د هغه نه چې خارجه د خارجیانو هغه بانه او پلمه به هم د منځه لاړ شي، زموږ د ښایسته دغه مشکل به هم حل شي کور ودان او ټول زموږ ملت به هم پرې خوشحاله شي، ټول به راضي شي، ټول هېوادوال به پرې د خوشحالۍ اظهار وکړي او دنیا به هم دغه یو پلمه چې ګرځولې دا به یې د منځه لاړه شي. کور مو ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ظهور الله ظهیر.